د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزیر مولوي عبدالکبیر پرون د وزارت په یو غونډه کې ویلي دي چې په تیرو 4 کلونو کې د ایران، پاکستان او ترکیې هیوادونو څخه 6.8 میلیونه افغان کډوال هیواد ته راستانه شوي دي. دا چې د افغان کډوالو ستونزه په کومه کچه ده، په افغانستان کې مدیریت څنګه ده، د کډوالو راتګ ته څنګه باید زمینه برابره کړو. نن پر همدې موضوع بحث لرو. د بحث قدرمن میلمانه هم زموږ سره یو ځای سوي دي. د ټیمز له لارې را سره په لندن کې د کډوالو چارو وکیل ښاغلی عزیز ماریج زموږ سره ملتیا کوي. په سټوډیو کې را سره د سیاسي چارو پوه ښاغلی مومن خان سعادت صاحب او همدارنګه بل میلمه را سره د سیاسي چارو پوه ښاغلی سید اکبر سیال صاحب ملتیا کوي. عزتمندو میلمنو ستړي مه سئ، پخیر راسئ پروګرام ته. ماریج صاحب پخیر راسئ پروګرام ته. د ایران او پاکستان څخه 6.8 میلیونه کډوال نږدې 8 میلیونه کېږي په مجموعي توګه باندې چې بیرته هیواد یا په زوره راشړل سوي دي یا هم په خپله خوښه باندې راغلي دي په تېرو 4 کلونو کې. دا هغه خبره ده چې مولوي عبدالکبیر بیان کړې ده، د کډوالو چارو وزیر. په دومره لویه کچه د کډوالو راتګ او مدیریت یې فکر کوئ په کوم عناصرو راڅرخي؟ مننه جناب امید صاحب محترم. لومړی تاسو ته ګرانو قدرمنو مېلمنو ته، تاسو تخنیکي همکارانو ته، لیدونکو اورېدونکو ته سلام احترامات وړاندې کوم. دلته باید 4 څانګې یا 4 اړخه باید موږ وسپړو یا بحث کې وکړو، خبرې کې وکړو. یو د کډوالو په چارو کې نړیوال اصول د حقوقو بینالمللي عمومي احکام لاندې موجود دي. څه دي او دوی څه کړي دي؟ آیا حقیقي توګه د پلي سوي دي یا داسې یو اداره د خپله د ادارې خپل قانون څاري، مراقبت یې کوي؟ آیا یو قاعده بیا څنګه د حقوقو بندولو خصوصي د 2 هیوادو ترمنځ دا به وګورو. بیا به د خپله د کډوالو د پاکستان او د ایران کړنو ته اشاره وکړو. بیا به د خپله دا کډوال چې ولې هلته پاتې کېږي، علت عامل دوی شوقي دي، هلته دوی د اثر لاندې تللي دي، دوی د غلامي او د زجر په ځان مني عادت یې کړی ده، بستر ورته ښه هوار په افغانستان کې ده که هلته ده. بیا به مسؤلیت د دولت باندې خبرې وکړو. درست. دا به سوال نړیوال اصول، لومړی ډېر پخواني اصول هم چې 1946 کال دې خواته ته کله چې امریکا استقلال واخیست یو ساړه اصول په دنیا کې جوړ شول. بیا همداسې کله په انقلاب د فرانسې نه 1998 کال نه 89 کال نه را دې خواته بیا په دنیا کې د کډوالو چارو سمبال دپاره موازین جوړ شول، منطقه‌ایي و، سیمه ییز و، مختلف آباد درلودل. خو د لومړۍ جګړې نه وروسته نړیوالې 1925 کال کې مدون قوانین جوړ شول چې په هیوادو باندې پلي کېدل. د ډیپلوماتیک اصولو تر څنګ داسې یو احکام یې درلودل. بیا جامع ملل منځته راغله او میثاق یې و، خو ملګرو ملتونو سازمان جوړ شو په 2 نړیوال جګړې نه 1945 کال نه. په 1951 کال ویانا کنوانسیون یا تریټي آف روما ورته وایي او د ده پروتوکول د 19شپېتم کال د نړیوالو ټول اصول قوانین د کډوالو په بشپړه توګه مدون کړه او په ټوله دنیا مورې اجرا ده. په دې پروتوکول کې راغلي دي هغه هېوادونه چې فی الحال یو سل درې نوي هېواد د ملګرو ملتونو سازمان غړیتوب لري، دا اعلامیه به په بشپړه توګه دوی پلي کوي. دې تر څنګ کمیشنري عالي د ملګرو ملتونو سازمان ده چې منشور په دې باندې احکام لري. تر څنګ اعلامیه د حقوق بشر 1948 کال ده، قطعنامه لري 10 مادې. یونیسیار یو اداره د هغه خپله قطعنامه لري. IOM یو سازمان ده چې دوی کډوال بیرته راولي. بیا د خپلو هېوادو د نړیوالو قوانین دي چې د دغه کنوانسیون د 1950 د احکامو لاندې دا جوړېږي چې پروسه لري ځان ته کډوال موقت توګه راځي، اسایلم سیکر دي یعنې سیاسي پرندګي اخلي، امیګرانټ ریفوجي سیستم ده چې دوی ته بیا پرندګي ورکوي، ډیفینیټ او انډیفینیټ ویزې دوی ته ورکول کېږي، نیشنلایزیشن سیستم دی، سیلرشیپ چې دوی ته تابعیت ورکوي. دا ټول په دې کې مدون سوي شرایطو ته جوړ سوي او هر بشر حق لري له دې استفاده وکړي.
مطابق د شرایطو. دا اوس ایران په ۴۶ کال کې افغانستان به د ملګرو ملتونو سازمان غړیتوب ترلاسه کړ، په ۴۹ کال کې پاکستان ترلاسه کړ. یعنې دواړه هېوادونه په ۵۰ د کنوانسیون د ویانا دا په دوی دواړه باندې پلی کېږي او دوی باید پلی کړي. دا چې اوس خپله د ملګرو ملتونو د نظارت کمیټه یا خپله د همدغه کنوانسیون چې په اوومو، اتمو، نهمو مادو کې راغلي که کوم هېواد سرغړونه وکړي څه چاره باید وسي. ولې دوی خپله چوپ دي؟ آیا افغان کډوال نه دي؟ کډوال سوي نه دي؟ هغه شرایط چې په هېواد کې بحران راغلی، جنګ راغلی، جګړه راغلی، کورنۍ جګړې راغلي دي، دا ټول مسایل اشغال سوی ده. دوه واره اشغال په دې هېواد باندې سوی ده. دا چې ایران او پاکستان همیشه اشغال کې دا خو موږ نظر ته نه راځي. کورنۍ جګړې سوي دي، مستبده حکومتونه راغلي، غله او غاصبین راغلي، خلک ځورېدلي دي. نو بنا دا خو ټول اصول دي چې دوی باید مراعات کړي، نه مراعات کوي. د افغانستان په حق دلته بې کفایته دولتونه وو، د کنوانسیونونو ته غږ نه سو کولی، ځکه دغه کنوانسیونونو دغسې مدیریت کوي، دغه نړیوال اصول قوانین هماغه دغه حکومتونه ته راوستلي وو، نو بنا هم دوی غږ نه سو کولی. دا یو مسله. درست. دویمه مسله د خپله د دوه هېوادو ده چې هلته اوس هم جواري خبرې کوي، هلته بیا وایي چې اسلامي والحق القریب ثم للبعید، دې مسایلو ته کتو ته بیا نو وایي چې ورونه یو، هم سرحده یو، دا یو دا یو، بارم بیا دغسې یو ناروا کړنې چې نفرتونه د ملتونو په منځ کې جوړوي او تاریخو لپاره همیشه یو ننګونه جوړوي چې نسلونه بیا یاد کړي چې په دغه وخت زمان کې د موږ نیکونه یا د موږ نیایه دوی وځورول، راویویسته د خپلې خاور نه یو نفرت جوړول. یو هېواد یو چارواکی خپل نسلو ته نه جوړوي. سیاسي او نظامي او اقتصادي مشکلات پرېږده، ټولنیز د ملتونو منځ کې باید ډېر زیات مینه او محبت سیستم جوړ سي چې راتلونکي متاسفانه چې دواړه بې کفایته دولتونه دې ته پام نه ده. مننه. درېیمه خبره ډېر لنډ مارید صاحب، درېیمه خبره م لنډه وکړه چې زه بیا دمه اخلم. بلکل دغه دوه خبرې م لنډه کوم. درېیمه خبره ما وویله چې د کډوالو ده. دا خپله دا کډوالو نه پوهېږم دغه تقریبا دغه جمهوریت په وخت کې دوی ته بستر هواره په افغانستان کې، یعنې هغه دیاړي او مزدوري چې دوی کوله، ځکه دغه ټیټې فقیرې طبقې ته دوی وایي کني شتمن سرمایهداران همدا اوس په ایران کې هم جایداد لري، په پاکستان کې هم جایداد لري، پولیس یې ورته ساتي، چارواکي ورته تګ راتګ کوي، قدر و عزت یې کېږي. موږ تر خبرې پیژنو یې، رابطه لرو، په دواړو هېوادو کې زه ډیپلومات پاتې شوی یم، شناخت کافي لرم. هغوی ته غږ نه کوي. دغه دیاړي او مزدوري چې کوي دا پی خواخواته ټله کوي، یو چې همدغه دېر څلوېښت کاله بد سماجره، لرې سماجره، ورک سماجره، نو دومره حقیر او فقیر چې تا ته کېږي، دومره تحقیر چې تا ته کېږي، تا ته په همدغه دیاړي او مزدوري دا رړې او دا دوکانداري په خپل هېواد کې مساعد نه وه، یا دا اوس خو نه ده چې په خوله ته وایي ښځې او نران دې په سوکانو په بوکسو وهي، دې خواته دې ځغلئ، دې خواته ځغلئ. نو ضرورت څه شی ده چې خپل هېواد ته نه راځې؟ لکه دا بعضې دا اوس هم دور عادت کړی ده، کلداره په 0 زر سوې ده، افغانۍ پې جګه ده. پخوا خپلې کلدارې ډېره پر اساس افغانۍ ارزښت نه لري. تاسې یقین وکړئ اوس یې په جبو کې د علي جینا عکسونه دي چې خپله ښځه ترې ورکوي، په دې خوشحالېږي. دا بې غیرته اوس هم بعضې کلدار لاجب کې ګرځوي د افغانۍ په ځای باندې، ولې چې هغه علي جینا یې خوښېږي چې د خپلې ښځې په جب کې کېږي. دا دومره بې غیرته خلک هم دلته شته. نو بنا په دا ایران کې په دې جویه کې موږ چې دا عریضې چې موږ ته راتلې، تجاوزونه په دوی کېدل، حق دوی نه ورکېدل، بې حیثیته دوی که تمام ورځ به د همدغو عریضې وې او وزارت خارجې ته به رابطې وې، یاداشتونه ورکول، محکمې ته هم کش کول. بارم چېرېدل به هم دغه ایرانه د دوی ژوند په دا هرات کې په افغانستان کې ډېر بهتره ډېر او هغه زمینه ډېره مساعده. ولا هغه چې کار کړي بېکار یې چې بېکار یې خو راځه افغانستان کې ته خو بیا وکاري یاد ده چې لاړ شي یاره مړه قسم په خدای داسې نو ولې دلته نه راسي. دا آخري خبره. مارید صاحب مننه. زه بیا د دولت مسؤلیت زه راګرځم په همدې دغه 40 کاله دغه 20 بحث به وکړو په اړه. همدا چغه ده چې
وباسئ مهاجرم وباسئ دوی باید به سر تاوار کی ټول امکاناتونه باید کار واخلي تنها د کډوال چارو وزارت نه وزارت دفاع له ټولو وسایلو باید استفاده وشي د وزارت داخلې له ټولو امکاناتو باید استفاده وشي د صحت عامې همدارد د ښاروالۍ د فواید عامې هغه وزارتونه چې څومره امکانات لري وسایل لري هر څه لري باید خپله ښارسازي او فواید عامه چېرته چې دښتې دي چېرته چې امکانات ده په شمال جنوب شمال غرب په هر چېرته مرکزي افغانستان کې ځکه کونه سړکونه باید ورکړي دا ښه نه ده مناسب هم نه ده لکه یو زوی د چا خدای بل کور ته بښنه غواړم او پلار هغه ګاونډ ته وایي چې ولې دې ما زوی له کوره باسې هغه وایي چې قربان دې سم پلار ته زوی دې ما کره څه کوي نو بنام دولت ته لازم نه ده چې وایي چې ولې داسې کوي که ته ولې وایي او څوک یې مسؤل یې پوښتنه کوي راسه خپل کډوال د په ځای کړه ډېره زیاته مننه دا 15 کاله خو همدغه چغې دي چې هلته راباسي نو سړک جوړولو د بل جوړولو په ځای سړکونه هغه ورته جوړ کړه جا په ځای کړه سلامت اوسئ ماري صاحب بیا راګرځم د دمې وخت دمه لرو ډېره مننه کوم ماري صاحب ستاسو پند باندې په مجموعي توګه باندې هغه څه چې د افغانستان په یا د افغان کډوالو پر وړاندې یو فکري جګړه پیل شوې ده لکه څنګه چې دلته په بحث کې ورته اشاره وسوله مثلا د ایران ته تګ اروپا ته تګ دا په یو ډول باندې رقابتي مسله هم شوې ده وایي چې د فلاني زوی په اروپا کې ده زما ولې په اروپا کې نه یې دا مسئله څنګه ده او په اروپا کې د کډوالو ژوند تاسو همالته یاست یا په څه ډول ده چې زړه ښه کوي دوی ځي هغلته په میاشتو په لارو باندې تیروي وهل ټکول بندیخانې او د مرګونو لارو څخه د تاریخ وروسته اروپا ته رسېدل فکر کوئ په کومه کچه ده کډوال خو معمولا دغه توابت کې وایي د روغتیایي چارو کې وایي وقایه بهتره د تداوي نه ده د حقوقي چارو کې بیا وایي مخکې له دې چې جرم وڅېړل سي یا سزا ورکړل سي علل عوامل د جرم باید تشخیص پیدا سي هغه له ټولنې نه باید محو وسیله سي اسباب عوامل بالغ بیا خپله خلک خپله نړ کې سي جرم وکړي موږ که د کډوالو ستونزې ته ګورو باید دا اول وڅېړو د علل عوامل څه شی دي دا چې اروپا ته راځي او دا اوس لارې جوړې شوي دي او د خپل اروپایي مسؤلینو پولیس هم په دې پوهېږي چې له کومې لارې څه رقم راځي او په کومه لاره تېرېږي چېرته ځي معمولا اوس دغه خلک قاچاقبر دي که نور دي مشخص معلوم شوي وګوره زیات مشکلات اوس لارو کې نشته په اوبو کې داسې کومه حادثه راځي هغه په سړک باندې هم یو ګاډی مثلا ټکر کوي یا مشکل جوړېږي یا په بیړۍ داسې په اوبو کې یا جاز په هوا کې ما جدا مسله ده اصلي خبره دا ده چې علل او عامل ته باید وکتل شي په افغانستان کې کله چې سردار داود راپاڅېده یو یاغي رئیس جمهور یو خاین رئیس جمهور په دې خاین ورته وایي چې د جمهوریت په نوم باندې سفارتونه ټول لغوه کړه سیستمونه له منځه ویوړله خلکو پرچم یې راپورته کړ جمهوریت اعلان یې وکړ من جمهوریت ونه ساتلی بدبختۍ ته بالغ نو دا خلکو پرچم و دا خلک راغله چې غیر له وژلو نه تر شر و فساد تر جمهوریت پورې غصب و غلا دا غلا حاکمان شول نو بنان دغسې دولتو کې خلک مجبوره و د سر د خوندي کېدلو دپاره د ځان او د حیثیت او د ابرو د خپل ژوند لاړل اول قدم کې پاکستان او ایران ته بیا کرا چې امکانات پیدا کړو اروپا او بهر ملکو ته لاړل و پاکستان او ایران له دې لکه افزار استفاده وکړه یو د شودو غوای ورته پیدا شولې له ملګرو ملتونو کمیشنرۍ نه او له نور نه ښه پیسې پوره اخیستل 10% دوی ته ورکولې متباقي 90% دوی په خپل جب کې اچولې غربي نړۍ غږ په دې نه کوو چې په ایران کې افغانه جوړوله پاکستان کې افغانه تنظیمونه جوړوله جنګ و د روس او د امریکا دلته روس راغلی او کمونیست ناست و یې خواته شر و فساد و د مجاهد په نوم باندې ځکه جهاد به ډېره پاکه کلمه ده او بعضې واقعا جهاد کړی روس یې ولیده جبه واځوه
اما په راس کې خو موږ پیګو چې سپینه ماڼۍ کې قطر سره ناست وو، پیسې وې د سعودي ورته راتلې وو، ډالر وو، پاکستان نو دا ترې راخیستلی وو. هغه وخت کې بیا ډېر قدر وو. افغان مې ورور مې صاحب دا تا دوم کور د مسلمان د انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم غېږې وې او دا و دا و، اوس بیا بېګانه شول. په ایران هم ناست صاحب دست درد نکنن، مشترکات داریم صاحب، هم جغرافیای مشترک داریم، فرهنگ مشترک داریم، تاریخ مشترک داریم و داداشم هستی فلانه، اوس بیا بېګانه شول ځکه ګټ یې داړم دی. دلته مجبوریتونه وه. ما بیا عرض وکړ د خلکو کمونستانو د خلک خاورو لاندې ژوندي ښخ کړه، نوکان یې پرې وویستل، سترګې پرې وویستلې، بېګناه خلک یې مړه کړه. اصلي کمونست او مرکزي کمیټه کې ناست و، ده سره معاملې کولې، مسؤل له KGB سره پروتوکولونه درلودل، ګروموف سره په 40مه فرقه کې پروتوکول درلوده، روسانو سره رباني او دوی ناست وو، فهیم و دا نور امدی را وسم دوی پیسې ورکولې. هسې یو لوبه وه. هم دا نور سیاف او ګلبدین بلبل له سعودي نه ادارې عالم اسلامي نه پیسې اخیستلې، رشوتونه یې اخیستل. دې خوا ته خو دا نور معلوم وه. دغه جګړو کې دا بېګناه کسان راکړي. یو معلم به بیچاره کلي ته لاړه، په جب کې به قلم و، هله وایي کمونست راغی مړ یې کړئ. مانم دې خوا ته به سیبر رفیع و جنرال عظیمي و بل به ورتل، دا هم لیده کړه. جنرال عظیمي و که څوک و مردار سه جنازه ګلبدین په اوږو وړله کابل کې ښخوله په مراسم باندې جمهوریت و دا و دا. نو هغه معلم بیچاره یې مړ کړه. له هغې خوا بیچاره یو دنه ګیراور سړی راغی، مریض به و، یو شی به و، مریض به یې کوروالا و، شفخانه کې بستر وه، دا به یې وچ ډوډۍ پسې راغلی و، هله چې هله رفیق فلاني مشکوک است، اشرار است، زه انقلاب درب سړی به راونیوه، بندي به یې کوو، تر هغه چې پوښتنه کېده خاورو لاندې به و. دا هغه شیان دي چې موږ په خپلو سترګو لیدلي. د 1400 کالو ومه چې دغه انقلاب ورته وایي، که دغه کودتا د کمونستانو وسوه، له سترګو هم تېر سوي بېګناه کسان. دغسې بې عدالتي، ظلم و استبداد په دې هېواد کې وه. کورنۍ جګړې وې. ته راځي چې د یو چا په سر باندې میخ وه، د یو خور خپلې خور تیان پرې کړه، ته رقص مرده په چا باندې کوه، ته جګړې تجاوزونه کوه، ته خلک ژوندي د خاورو لاندې اچوه، بیا د جمهوریت په وخت کې ته غصب په غلا و چور کوه، د خلکو مځکه جایداد اخله، کفر پیسې ورکړي، ته وطن جوړ کړه، ته خاین بې رزیل او بې حیثیته هغه په جب کې اچوه، غلا یې کوه. نو دا خلک مجبوره شول چې لاړل. محترم مارید صاحب، د حل په لاره کې بیا حتما زه درته راګرځم. مارید صاحب، د پای برخه لنډ که ووایاست څه باید ترسره کړي افغان کډوال چې اوس په ایران او پاکستان کې دي او دوی هره ورځ له ظلم او شکنجو سره مخامخ کیږي؟ ګورې یو وخت کې ما دا خبره وکړله تلویزیون کې چې دا باید خپل هېواد ته لاړ شي. هغه زجر شکنجې چې ویني خپل هېواد کې فعلي اشاراتو کې نشته. کار و دیالي مسؤلي ده، دا چې کوي هغه په وطن کې کوي. دوی ما ته ویل ته هم داسې په لندن کې به نه راځې. زه خو ښه ځوان لرم، دولت یې د لندن ما ته هر څه مساعد کړي دي، کور موټر ځوان وظیفه دلته وکیل یم، کار هر څه شته. که زه پوه شم چې دلته تعقیب کېږم تویې کېږم، یوه ثانیه دلته نه کېنم. دا بیخي بالکل رښتیا وایم. دوی هم چې تاخیر او تویې کېږي نو ورته وایي چې ووځه او دا او دا مشکل دا اسناد نه درکوي بل نه درکوي. نو بنا نه بیا خپل وطن خو بیا ما سره د عزت و ابرو د خپل ځای ده. فقر خو هغه چا ته تېرې دلته هم دا کار کېږي. هلته هم دیاړي مزدوري کې، دلته خو بیا تا باندې څوک د تحقیر په سترګه د کډوال په سترګه نه ګوري، خپل وطن دی. که څوک په پټګر باندې کې تیم پې کوی شي، هغه طالب ساته څه ووایي نو هغه ته هم ورته یو څه ویلی شي. نو هلته خو بیا تحقیر. بل دولت ته پکار دا ده چې هغه عوامل او اسباب باعث د کډوال کېږي یا هغه ستونزې چې دوی دلته بیا ویني، یعنې زمینه ورته مساعد ډېره زیاته مننه. دوی به راشي خپل وطن ته، بیا به نه ایران له فشار استفاده کوي نه به پاکستان د فشار استفاده کوي. دغه دوه هېوادونه چې همیشه افغانستان غرض کړی، دوی یو افزار په توګه د فشار آلې په توګه خپلې خواستې غواړي په دولت ومني، هم دا کړنې ترسره کوي. ډېره زیاته مننه.
او مننه سلامت اوسئ محترم مریض صاحب عزتمندو مېلمنو نړۍ مننه کوم چې په بحث کې مرا سره برخه واخیستله تاسو لیدونکو او اورېدونکو څخه هم نړۍ مننه